ورحمة الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دغه جلسه کې موږ د لومړۍ درجې یو مجهوله غیر نامساوات حل ولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان سده ګران زده کوونکو د لومړۍ درجې یو مجهوله غیر نامساوات حل. د لومړۍ درجې یو مجهوله نابرابر حل کولو لپاره موږ دوه میتودونه لرو. ګران زده کوونکو لومړۍ سده لومړۍ طریقه په دې طریقه کې د پیژندل شوي او مجهول په کارولو سره په بڼه د ax څه کوچنی اوسي له b څخه د نابرابر په شاوخوا د ویشلو له لارې دا یو کوفنټ ته بدلیږي چې x د مجهول قیمت دی. که ځیر شي ګرانه زده کوونکو چې په لومړۍ درجه کې موږ یو بېلګه حل کړو بیا تاسو ښه پوهېږئ. که موږ یو غیر نامساوات په دې شکل باندې ولرو چې 2x جمع 3 داسې کوچنی اوسي د 15x مثبت وسره. اوس ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو چې لومړۍ طریقه کومې وي. اوس دلته ګرانه زده کوونکو د لومړۍ درجه یو مجهوله غیر نامساوات د حل کولو لپاره موږ د x قیمت ترلاسه کوو. یعنې دا په دې شکل باندې لیکو چې 2x خپله 15x د دې لویوالی او غټوالی یا د غیر نامساوات علامې دې خواته انتقال کړو، علامه یې مثبت د منفي کېږي یعنې منفي 15x. دا کوچنی د مثبت و 3 څخه انتقال کړو، علامه یې منفي کېږي منفي 3. ګرانه زده کوونکو مثبت 2x منفي 15x دې کېږي منفي 3x. دا کوچنی ده مثبت و او منفي 3 کېږي مثبت 4. ګرانه زده کوونکو اطراف په منفي 3 باندې تقسیموو تر څو چې موږ د x قیمت ترلاسه کړو. نور منفي 3 له منفي 3 سره ځي، زموږ x قیمت څه ده یعنې زموږ x قیمت ګرانه زده کوونکو څرنګه چې موږ د غیر نامساوات په قوانینو کې ولوستله چې علامه منفي وي دواړه خوا ورسره تقسیم شي یا ضرب شي د مساوات علامه تغییر کېږي. اوس دلته وګورئ چې x کوچنی د 4 څخه ده، اوس څه کېږي x لویه د منفي 4 پر 3 څخه کېږي ځکه چې موږ منفي علامه سره اطراف تقسیم کړو. دا په څه معنا یعنې موږ خپله غیر نامساوات سیدي منفي 4 پر 3 او بل خوا یې څه ده تر مثبت لایتنه‌ای پورې ادامه لري ځکه چې دلته موږ ویلی چې x دي لوی وي د منفي 4 پر 15 باندې. دا موږ د اعدادو په محور باندې په دې شکل باندې ښیو. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو. که دا موږ مثبت لایتنه‌ای وي او دغه جهت هم زموږ منفي لایتنه‌ای وي، دا موږ مبدا یا صفر وي فرض کوو چې دغه نقطه زموږ چې دا منفي 4 پر 3 یعنې د دې د نابرابر د حل کولو چې د انتروال په بڼه د دې نابرابر ځواب په لاندې ډول ده چې منفي 4 پر 3 تر مثبت لایتنه‌ای پورې ادامه لري. د دې نابرابر د حل د شمېر په وکتورونو د ښودلو لپاره موږ په لاندې ډول عمل کوو. دلته ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو x دي لوی دي د منفي 4 پر 3 باندې خو مساوي ورسره نه ده یعنې خپله منفي 3 پر 4 په حل کې نه شاملېږي. روښانه سپینه پرېږدو د دې حل ادامه لري همداسې تر مثبت لایتنه‌ای پورې یعنې مثبت عدد سیدي ټوله د دې نامساوات یا د دې غیر نامساوات په حل کې شامل ده. ګرانه زده کوونکو اوس راځو د لومړۍ درجه دا یو مجهوله و دوه مجهولې ده. که موږ دوه مجهول ولرو دا دویمه طریقه. د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات حل څرنګه کېږي. مخکې خو موږ یو مجهوله ولوستله، اوس راځو دوه مجهوله باندې. ګرانه
درجه دوه مجهوله مساوات سي دي په دې شکل یعنی لیکل کېږي چې A X مثبت B Y مثبت C خلاصې هر چې دا لوی اوسي له صفر څخه دغه بڼه سي دي د لومړۍ درجه خزیر شي X هم یو مجهول ده Y هم یو مجهول ده دوه مجهوله شول خو د دواړه مجهولونو توانونه څو دي ګرانه زده کوونکو یو دي نور ځکه موږ وایو چې د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات حل د عمومي بڼه ده او د یو درجه دوه مجهوله نابرابره حل کولو معنا د ترتیب شوي فورمول ترلاسه کولو په دې شکل باندې پیدا کوو چې موږ X او Y قیمت یعنی دوه مرتبه لرو چې X او Y قیمت پیدا کوو نو دا په نابرابر باندې بیا ترتیب کوو خزیر شي ګرانه زده کوونکو چې یو بېلګه موږ حل کړو بیا تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ ګرانه زده کوونکو لکه موږ یو غیر نامساوات لرو 4X منفي 2Y چې دا لوی اوسي له شپږ څخه دلته چې شی کوو موږ د لومړۍ درجه دوه مجهوله غیر نامساوات کوم مراحل چې ولوستله هغه ترلاسه کوو د هر څه نه مخکې خزیر شي ګرانه زده کوونکو موږ د Y قیمت پیدا کوو چې زموږ منفي 2Y سي دي لوی دي د شپږ اوس 4X چې دی غیر مساوات یو خوا نه بل خوا ته انتقال کړو علامه یې منفي کېږي منفي 4X ګرانه زده کوونکو د دې لپاره چې موږ خپل د Y قیمت ترلاسه کړو باید X صفر کړو کله چې X صفر شو داسې یعنې لیکو چې 2Y لوی د شپږ څخه دي ځکه چې دلته موږ X څه کړله X ته مو تقرب ورکړل په صفر باندې نور یې موږ Y سي دي اطراف اول شي کو په منفي 2 باندې تقسیموو زموږ Y سي دي خزیر شي ګرانه زده کوونکو په منفي 2 باندې څه مو تقسیم کړله یعنې دا د مساوات علامه چینج کېږي چې منفي اوس یې هغه د اختصاروو یو څه 2 سره ضرب شي 2 درې سې شپږ سره ضرب شي 3 سې 2 سره ضرب شي شپږ کېږي یعنې موږ Y څه ده منفي 3 راووتله نور موږ داسې هم لیکلی شو د مرتب هغې چې X Y وله نور زمونږ X ودي ګرانه زده کوونکو صفر X صفر شو Y څو راووتله منفي 3 راووتله مونږ یو بل نقطې ته ګرانه زده کوونکو راځو اوس دلته په همدغه معادله کې مونږ Y صفر کوو کله چې مو Y صفر کړله یعنې زمونږ 4X دي لوی له شپږ څخه دي اطراف په 4 باندې تقسیموو کله چې مو 4 باندې تقسیم کړله نو د X قیمت سي دي وځي څه اوس اختصاروو 2 څه 2 سره ضرب شي 4 کېږي 3 څه 2 سره ضرب شي شپږ کېږي یعنې 3 پر 2 باندې نور دا داسې لیکو ګرانه زده کوونکو دا خو زمونږ د یو مرتب جوړه شوله دوهمه سي دي کله چې مونږ Y تقرب ورکړل صفر ته مونږ د X قیمت څو راووتله 3 پر 2 ووتله یعنې مونږ 2 نقطې چې شي کړله ترلاسه خزیر شي ګرانه زده کوونکو که مونږ X ته تقرب ورکړو په صفر د Y قیمت منفي 3 راوځي یو زمونږ مرتبه جوړه کله چې مونږ Y تقرب ورکړو صفر ته زمونږ د X قیمت سي دي لوی د 3 پر 2 راوځي یعنې Y صفر د X قیمت 3 پر 2 دي خزیر شي ګرانه زده کوونکو په دې کې لومړۍ مرحله دوهمه درېیمه تطبیق شو اوس راځو خپله اخرینۍ مرحلې ته چې ګراف باسو فرض وکړئ ګراف یو محور دا د افقي په شکل د اعدادو یو محور دې خوا مثبت لایتنۍ دې خوا منفي لایتنۍ همدارنګه دې خوا مثبت لایتنۍ دې خوا منفي لایتنۍ زمونږ X که صفر شي Y څو کېږي ګرانه زده کوونکو 3 یعنې منفي خواته راځو فرض وکړئ چې دغه به منفي 3 دوهم مرتب جوړې ته راځو که زمونږ X که زمونږ Y صفر شي X څو ده 3 پر 2 دي یعنې فرض وکړئ چې دغه نقطه ده 3 پر 2 نور په دې ځای کې مونږ یو کرښه رسموو کرښه چې مو رسمه کړله خزیر شي ګرانه زده کوونکو زمونږ
دوی قیمه چی شی ده؟ منفي ده. یعنی مونږه وای سی دی کوچنی د ایکس جمع بی ده. نو د کوچنی سه د ایکس جمع بی ولا د ګراف د حل ساحه به چیرته ولا ښکته خواته، یعنی پورته خواته سی دی د حل ساحه نه ده. یعنی د ګراف سی دی پورته خوا د حل ساحه نه ده، بلکې ښکته خوا د حل ساحه ده. نو زمونږه د دغه غیر نامساوات چې 4x منفي 2y دوی د شپږ څخه دي، د دې د حل ساحه سی دی د ګراف ښکته خواته دی 4x منفي 2y دوی د شپږ څخه، یعنی پورته خوا د دې د حل په ساحه کې نشاملېږي. دا ولا ګرانو زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو مهربانه او بخښونکي الله ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.